درنو ملګرو السلام علیکم. زه هیله مند یم چې تاسې کورنۍ ملګري دوستان به ښه یې. یو ځل بیا د پښتو ګرامر په ټولګي کې زه ستاسې هرکلی کوم. تاسو پوهېږئ چې موږ په تېر درس کې د صفت په اړه بحث وکړ. د صفت ډولونه مو ویل او دې ته ورته نور موضوعات مو بحث کړل. خو مخکې له دې چې موږ او تاسې د صفت په ګرداني خوا وغږېږو چې صفت څه ډول ګردان کوي، باید توصیفي ترکیب وپېژنو. راځئ زه تاسو ته توصیفي ترکیب درپېژنم. توصیفي ترکیب عبارت له هغه ترکیب نه دی چې یو اسم سره په خوا کې صفت راشي، یا یو اسم وستایلی شي، یا یو صفت د خپل موصوف سره یو ځای راشي. دې ته چې وایي توصیفي ترکیب وایي. مثلا زه وایم ښکلې جنۍ، یا وایم چې مثلا یعنی بېلابېل تاسو کولی شئ چې صفتونه ورته دغه کړئ. مثال وایي غوسهناک هلک او داسې نور. دې ته چې وایي دې ته توصیفي ترکیب وایي. ښه، د توصیفي ترکیب نه وروسته زموږ ستاسې د بحث موضوع چې دا یوه ډېره مهمه موضوع ده، هغه د صفت او د موصوف ګرداني مطابقت دی، چې صفت د خپل موصوف سره څه ډول ګردان کوي. د ګردان هدف دا دی چې یعنې څه ډول مطابقت کوي. مثلا موصوف په کوم شکل وي، صفت په څه ډول راځي، یا صفت په کوم شکل وي، موصوف په کوم شکل راځي. یوه خبره تاسو تل له ځان سره یاد ولرئ چې هر نږدې صفت د خپل موصوف تابع دی. هر نږدې صفت د خپل موصوف تابع دی. که چېرته صفت ګردانېدونکی وي نو دا به له خپل موصوف سره ګردانېږي. که چېرته صفت نه ګردانېدونکی وي تابع به وي خو دا به نه ګردانېږي مګر استعمال یې شته. بله موضوع موږ تاسې چې غواړو دلته بحث پرې وکړو، هر صفت له خپل موصوف سره له دریو خواو ګردان کوي. مثلا صفت له خپل موصوف سره د جنس له مخې ګردان کوي، صفت له خپل موصوف سره د عدد له مخې ګردان کوي، او صفت له خپل موصوف سره د حالت له مخې ګردان کوي. نو پس ویلی شو چې دغه ګردانونه چې صفت له خپل موصوف سره کوي دا ګرامري قاعدې دي او باید دلته تشریح کړو. نو په دې خاطر چې اساني رامنځته شي او موږ او تاسې له ګډوډۍ ځان وژغورو، نو موږ د صفت ګردانونه په دریو برخو ویشو. یعنې درې ډوله صفات دي زموږ سره چې په مختلفو بڼو ګردان کوي. لومړۍ ډله هغه ستایلومونه دي چې له ښځینه جنس سره د جنس او عدد له مخې ګردان کوي، خو له نارینه سره دا ګردان نه کوي. مثلا زه تاسو ته اوس مثال لیکم. تور. کله که راځئ اول په نارینهو کې یعنې د نارینه جنس کې چک کړو. مثلا وایو چې تور هلک، دی مفرد دا هم مفرد. د دغه جوړښت چې دی دا نارینه دی دا هم نارینه دی، خو د عدد له پلوه ګردان صحیح نه کوي. مثلا زه وایم تور هلکان. تور په ما خپله بڼه راغی خو هلکان جمع شول، هیڅ ډول ګردان یې ورسره ونه کړ. له دې ور علاوه که چېرته دا اوس ښځینه حالت ته وایو، راځئ دلته یې وګورو. مثلا توره جنۍ، دا له دغه سره ګردان یې وکړ ځکه دا ښځینه دی او دا هم په زور پای ته رسېدلی ښځینه حالت یې راته ورکړه، توره جنۍ. خو که چېرته دا جمع حالت راوړو هلته هم ګردان کړي. مثلا وایي تورې جونې. تورې کله چې دا جونې جمع حالت ته واوښتو صفت هم ورسره جمع حالت ته راوړي، دلته نو ګردان کړي. دې ته ورته نور کېدای شي بېلابېل مثالونه تاسې له ځان سره پیدا کړئ او ګردان پکې وکړئ. هر ته ورته نور نومونه هم شته.
مثلا موږ وایو بد سړی بد له سړي سره دلته راغلی خو که چېرته جمع حالت تېرو بد سړي همدارنګه وایو چې بده جنۍ یا بده ښځه او بدې ښځې هلته یې ګردان وکړه. دویمه ډله بیا هغه ستاینومونه دي چې له خپل موصوف سره د جنس له پلوه یعنې که مذکر وي که مؤنث وي درست سمون ورسره کوي او همدارنګه د عدد له پلوه که مفرد وي که جمع وي دا ورسره سم ګردانیږي او یا هم سمون ورسره کوي. راځئ زه تاسو دلته یو مثال وړاندې کړم. مثلا دا د نارینه لپاره چوکاټ شو او دا د ښځینه لپاره. مثلا زه وایم سور کتاب. سور مفرد کتاب هم مفرد کتاب مذکر اسم دی سور هم مذکر خو که چېرته دا جمع حالت ته اړو کتابونه کوو سره کتابونه کله چې کتاب په کتابونو واوښته نو سور هم په سره واوښته چې هغه ځانګړې قاعده ده چې پخوا ما تاسو تشریح کړې وه. همدا شان اوس یې ښځینه حالت ته ګورئ سره کتابچه. موږ ویلي دي چې ټول هغه نومونه چې په زوار پای ته ورسیږي دا څنګه دي ښځینه نومونه دي. کتابچه په هغه پای ته رسېدلې ده سور هم ورسره په سره ګردان شوی چې دا هم ښځینه حالت ته ورغلي. که چېرته دا جمع حالت ته وړو سرې کتابچې دا په اوږدې یا پای ته رسېدلې ده هم په اوږدې یا ګردانې کړی دی د مفرد له مفرد سره او جمع له جمع سره ښځینه له ښځینه سره او نارینه له نارینه سره دلته کاملا مطابقت کوي. مثلا تاسو کېدای شي دې ته ورته نور نومونه هم صفتونه هم وکاروئ. زه یې وایم درته تریو تندی تروه تندي صحیح ده. مثلا وایو چې تروه مڼه تروي مڼې. درېیمه ډله بیا هغه صفات دي چې دا مشترک دي او هیڅ ډول سمون نه کوي ورسره. مثلا زه وایم ساده پیاده ښایسته دا هیڅ ډول سمون نه کوي. مثلا زه وایم ساده هلک ساده جنۍ. مثلا وایو چې ساده هلکان ساده جمعې یعنې ټول په یو شکل راځي هیڅ ډول تغییر پکې نه راځي. همدارنګه پیاده ته مثلا وایو چې ښایسته هلک ښایسته هلکان ښایسته جنۍ ښایسته جونې. بیا په یو شمېر لهجو کې د ښځینه حالت دپاره یو څه ډېر کم تغییر راځي چې تر ډېره پورې مثلا موږ وایو هغې کې هغه لهجو کې خو دا په ډېرو کمو لهجو کې وایو ښایسته هلک ښایسته جنۍ. خو که جمع ته اړو وایي ښایسته هلکان او د جنکو لپاره بیا وایي چې ښایستې جونې. خو دا یو لهجوي بحث دی مګر عموم کې چې تر ډېره پورې زموږ په ژبه کې کارول کېږي او یا ډېر کارول کېږي هغه دغه یو حالت دی چې هیڅ ډول سمون او ګردان نه کوي. زه هیله مند یم چې تر دغه ځای پورې تاسو پوه شوي یئ. سبا چې بیا په عدد بحث کوو تر هغې پورې تاسو کولی شئ چې زموږ نورې ویډیوګانې هم وګورئ. د زرپاڼې یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، زما فیسبوک اکاونټ فالو کړئ، همدارنګه د زرپاڼې د فیسبوک پاڼه هم له ځان سره لایک او خوښه کړئ تر څو زموږ دا او دې ته ورته ویډیوګانې په ښه کوالټۍ سره وګورئ. مننه.